ملګرو دا روسیه ده، د نړۍ تر ټولو ستر هیواد د مساحت له مخې څخه. د روسیې ټول مساحت شاوخوا 12.1 میلیون مربع کیلومتره دی. دا دومره لوی هیواد دی چې د دې هیواد په یوه برخه کې به ورځ وي او په بله برخه کې بیا شپه وي. روسیه له یوې خوا له اروپا سره پوله لري او له بلې خوا د امریکا د الاسکا ایالت سره پوله لري. روسیه کې 11 وختونه یعنی ټایم زونونه شته، یعنی کله چې په یوه خوا کې سهار وي په بل طرف کې بیا شپه وي. د روسیې ټولو نفوس شاوخوا 150 میلیونه دی، یعنی 15 کروڑه کسان دي. د روسیې ټولیز د اقتصادي ځواک یعنی نړیوال تولید GDP شاوخوا 2.5 ټریلیونه ډالر دی. د هر انسان منځنی کلنی عاید شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر دی، یعنی یو عادي روسي انسان په کال کې تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې ګټي. د روسیې ملي حیوان د اوریشیا نسواري خرس دی چې د ځواک، زړورتیا او زغم نښه ګڼل کیږي. که یو څوک په روسیې کې 15 کاله ژوند وکړي او د روسي ژبې او د روسیې تاریخ ښه پوهه ولري نو هغه ته د روسیې تبعیت هم ورکول کیږي. د روسیې د دفاع کلنۍ بودیجه شاوخوا 145 میلیارډ ډالر ده او د هغه پوځ شاوخوا 14,20,000 1,03,00,000 او 20,000 عسكر شامل دي. روسیه د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو زیات اټومي وسلې لري او د ډیډ هند سیستم په نوم یو خودکار دفاعي اټومي سیستم هم لري. یعنی که د روسیې مشران ټوله ووژل سي دا سیستم کولی سي دښمن ته اټومي ځواب ورکړي. روسیه یو سیکولر بې مذهبه دولتي سیاست لرونکی هیواد دی خو د خلکو ترمنځ عیسویت یعنی اورتودوکس کریسټیانیټي پلویان لري. روسیه د تاریخ، کلتور، علم او پوهې ځواک له مخې یو له مهمو نړیوالو قدرتونو څخه دی. دا هیواد د نړۍ د فضا د سپړنې مخکش هم پاتې شوی دی. د نړۍ لومړی انسان چې فضا ته ولاړی یوري ګاګارین هم روسی و. همدارنګه روسیه د خپل یخ اقلیم، پراخو ځنګلونو، غرونو او سیندونو او طبیعي زیرمو له کبله ځانګړې جغرافیه لري. د تیلو، غاز، سرو زرو او نورو معدني زیرمو له امله دا هیواد د نړۍ په بډایه هیوادونو کې شمیرل کیږي. ملګرو کوم دا معلومات خوښ شول نو مهرباني وکړئ چې ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.